الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ډیر د قدر ول معزز او مکرم سامعینو ناظرینو رونو، د دوستانو په غوښتنه اراده لرو چې د رمضان المبارک د میاشتې مهم مسائل ستاسو درانه حضور ته وړاندې کو. کوشش کوو چې دا سلسله د فضیلت د میاشتې د رمضان او هغه مسائل چې مونږ او تاسو ورته په دې میاشت کې اړتیا لرو همداسې جاری وساتو. د ټولو نه وړاندې معزز سامعین ورونو، روژه د 5 ارکانو د اسلام نه یو مهم رکن دی. اسلام خپل بناوې لري، په هغې بناو کې یو مهمه بنا هغه د روژې ده. عقیده مو دا ده چې روژه نیول په دغې بهترینه میاشت کې دا فرض دی. رب کریم قرآن عظیم الشان کې د سوره بقرې د 183 آیت دی. الله تعالی فرمای اے د ایمان والو، پتاسو روژه نیول فرض کړی شوی دی لکه څنګه چې دا روژه نیول فرض کړی شوی وو په هغې کسانو چې د تاسو نه وړاندې وو. د آیت د قرآن کریم نه معلومیږي دا چې روژه نیول دا فرض دی. په 5 بناګانو کې در رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم روژه نیول ذکر کړي. صحابی مبارک راغی، محبوب ته فرمای دلنی علی عمل. د بخاری حدیث دی، اے محبوب په داسې یو عمل را ته راهنمایي وکړه چې زه دا عمل وکم رب کریم می جنت ته داخل کی. محبوب ورته جواب ورکي، اوږد جواب دی. ابتدا کې ورته وی چې د جنت ته د داخلېدو سبب دی دا چې د رب کریم عبادت وکا ولا تشرک به شیئا. الله تعالی سره څوک د برخې والا مه جوړوه. او بیا د دغه حدیث مبارک ټوکړه ده، نبی علیہ السلام ورته فرمای د رمضان روژه ونیسه، نو د دې په وجه باندې به تا رب کریم جنت ته داخل کی. نو روژه نیول دا په مونږ او تاسو باندې فرض دی، باید وینیسو. بیا دې بل اړخ ته چې وګورو، کوم خلق چې بغیر د کوم عذر شرعی نه روژه نه نیسي،
نو داغي خلکو د پاره نبی علیہ السلام وعیدونه ذکر کړي ان شاء الله یو مبحث به پدې لګو. دوستانو روزه چاته ویلې کیږي؟ علما لیکي عربان صوم وای، من تاسو روزه وایو. د دې روزي خپل معنا د امساک. علما د شریعت لیکي مطلق امساک ته روزه ویلې کیږي په اعتبار د معنا لغوي سره، خو روزه چاته وایي؟ امساک ده د مفتراتونه. یو څوک باید ځان بند کی د خوراک نه، ځان بند کی د سکاک نه، ځان بند کی د جماع نه، او د خپلو بیبیانو سره د یو زیکت نه. دې ته روژه ویلې کیږي. ګرچه علما د تصوف بیا د روژې د پاره آداب ذکر کوي چې څه نورې کړنې باید انسان په دې روژه کې وکړي، څه شیان دي او څه اعمال دي هغه باید وکړي، د څو نه باید ځان وساتي. په هغې م انشاءالله یو خپل مستقل مبحث لګو. خو لنډه دا روژه دې ته وایي چې یو انسان د خوراک سکاک او بیبیانو سره د نزدېکت او یوځایوالي نه ځان وساتي، شرعاً دې ته روژه ویلی کیږي. دوستانو دا روژه رب کریم په مونږ او تاسو باندې فرض کړې ده. د قرآن کریم په آیت فرضیت ثابت دی، د نبی علیہ السلام په احادیثو فرضیت ثابت دی، اجماع د امت د روژې په فرضیت باندې. خو ستاسو ورونو ذهن دې طرف ته راړول غواړم او دې ته مو متوجه کوم چې دا خو ډېر سخت کار دی. سحر نه یو انسان لږه په ځان تیری، تنده په ځان تیری، بیبي ته نزدېکت نه کوي، نور غلط کارونه نه کوي، نو خوراک نه کول، سکاک نه کول وغیره نور کارونه، دا خو ډېر سخت کار دی. الله تعالی دا خپل مؤمنان بندگان او مونږ او تاسو باندې دا روژه چې فرض کړي او د دغې کارونو نه یې منع کړي یاستو، په دې کې حکمتونه څه شی دي؟ نننی درس کې یو څو مختصر حکمتونه درته بیانوم، انشاءالله دا سلسله به همدغه شان جاری وي. زمونږ او ستاسو علماو د روژې د فرضیت ډېر حکمتونه ذکر کړي دي. اساسي حکمت د روژې چې دا کوم یو آیت ستاسو حضور کې ما ولوست، په دې آیت مبارک کې ذکر دی. رب کریم فرمای د ایمان والو په تاسو باندې روژه فرض کړی شوی لکه څنګه چې مخکې کسانو باندې روژه فرض کړی شوی وه، د څه دپاره؟ لعلکم تتقون. لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ، ځانونه بچ کړئ د الله تعالی د عذاب نه. د آیت مبارک د دغې جملې نه لعلکم تتقون مفسرین کلام یو فایده راخلي، او هغه فایده دا ده وی په روژه کې ډیر حکمتونه دي، و اساسي او بنیادی حکمت او فایده د روژې چې ده هغه تحقیق التقوا بعبودیت الله عز وجل. روژه رب کریم دې دپاره فرض کړي چې په یو بنده کې تقوا راشي، انسان نه متقی جوړ شي. اوس ته به متقی څه معنا؟ یا متقی څوک دی؟ تقوا ځان ساتلو ته ویلی کیږي، ځان بچ کولو ته وایي. متقی انسان دې ته ویلی کیږي چې کوم یو انسان د الله تعالی د مخالفت نه ځان بچ کوي، دې انسان ته متقی وایي. آسانه لنډ تعبیر به وکړو، د روژې اهمه فایده چې رب کریم مونږ ته راکوي هغه را پیدا کېدل د تقوا دی د انسان په زړه کې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امت ته فرمای التقوا ها هنا، زړه مبارک طرف ته اشاره کوي، تقوا دلته ده، تقوا دلته ده، تقوا دلته ده. د روژې په وجه د انسان په زړه کې تقوا را پیدا کیږي، او د تقوا دپاره بیا خپل مراتب دي. د تقوا اهمه مرتبه په اول مرتبه کې تقوا د کفر او د شرک نه ده.
تقوا دې ته وایي چې انسان د کبیره او صغیره ګناهونو نه ځان ساتي، دا د تقوا بله مرتبه ده. تقوا دې ته ویلی کېږي چې یو انسان د شبهاتو نه ځان ساتي. یو کار دی شبه ده پکې، دا به روا وي که ناروا، دا کار باید وکم کې ونه کم، داسې قطعیت دی او طرف ته د هغې په رواوالي او نارواوالي نه وي، نو یو څوک دې نه ځان ساتي، دې ته هم تقوا ویلی کېږي. دا درې لوی مرتبې د تقوا دي. نو د قرآن کې د روژې د نیولو اهمه فایده دا ده چې انسان کې تقوا را پیدا شي او د انسان نه متقی جوړ شي. نو ته به وایې چې په تقوا کې بیا فایده څه شی ده؟ تقریبا 22 لا د هغې نه ډېر فواید علما د تقوا بیانوي، خو د ټولو نه اهمه فایده د تقوا هغه معیت او ملګرتیا د رب کریم ده. د الله تعالی معیت او خاص مدد دا د متقیانو سره وي. د رب کریم خاص نظر دا په متقیانو باندې وي. او ډیره لویه اهمه فایده د تقوا بله هغه قرآن کریم کې مونږ او تاسو ته ذکر ده. قرآن د الله تعالی څومره بهترین کتاب دی، څومره لوی عزت ورته رب کریم ورکړی. دغه بهترین کتاب باره کې الله تعالی قرآن عظیم شان کې فرمای د سوره بقره ابتدائی آیت دی، ابتدائی آیت الله تعالی فرمای الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، ورپسې وی هدی للمتقین. دا قرآن چې دومره لوی عظیم کتاب دی، الله تعالی فرمای دا پوره هدایت دی متقیانو لره. قرآن خو ټولو خلکو ته هدایت دی، بل ځای کې الله تعالی هدی للناس وی، قرآن ټولو انسانانو ته هدایت دی. او دلته وی هدی للمتقین، قرآن کریم متقیانو ته هدایت دی. نو د دې وجه علما دا ذکر کوي د قرآن کریم هدایت ګرچې ټولو انسانانو ته عام دی، خو د قرآن کریم نه چې فایده اخلي نو هغه متقیان دي. نو دا د روژې برکت دی. د روژې په وجه د تا نه متقی جوړیږي، تا نه تقوادار انسان جوړیږي. نو چې متقی شو قرآن ستا دپاره فایده ده، تا دپاره کامل هدایت دی. او چې متقی شو او تقوا درکې راغله د رب کریم دوست بشي. الله تعالی قرآن کریم کې د خپلو اولیاء او علایم ذکر کړي. رب کریم فرمای الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خبردار زما په اولیاء باندې خوف او حزن نشته، اولیاء باندې به ډاره نه وي، دوی به غمژن نه وي. الہ اولیاء څوک دي؟ رب کریم فرمای اولیاء الذین آمنوا وکانو یتقون. رب کریم فرمای اولیاء هغه کسان دي چې ایمان لري، عقیده درسته وي، او د عقیده ترڅنګ رب کریم فرمای وکانو یتقون. اولیاء هغه خلق دي چې هغوی کې تقوا پرته وي او د رب کریم نه ویریږي. لنډه دا مومن متقی دا د رب کریم ولی دی. نو گویا کې داسې بم ووایو چې د روژې اهمه فایده دا ده چې د دغې روژې په وجه د تا نه د رب کریم دوست او د رب کریم ولی جوړیږي. او ولایت وړه مرتبه نه ده. کله چې د روژې په وجه تا نه متقی جوړ شه، متقی انسان د رب کریم ولی وي. او اولیاء هغه څوک دي، متقیان هغه څوک دي چې رب کریم د هغې په ملګرتیا ما او تا ته امر کوي او د خپل معیت او د ملګرتیا اعلان هم د دوی په حق کې کوي. نو اساسي او بنیادی فایده د روژې د نیولو هغه تقوا ده. قرآن عظیم شان کې الله تعالی موږ او تاسو ته ذکر کړی ده. معزز سامعینو، دویمه اهمه فایده او لویه فایده د روژې، روژه کې فایده څه شی ده؟ علما لیکي د روژې بله اهمه فایده تزکیت النفس عن الرذائل. روژه چې کوم یو انسان نیسي د هغه نفس دا د رذایلو نه پاکیږي. زمونږ عوام رونه هغې د نفس په اړه داسې یو فکر لري چې دا نفس ګنې خېټې ته ویلی کېږي. خو معزز سامعینو، نفس خېټه نه ده. علما لیکي نفس د انسان په وجود کې یو قوت دی رب کریم پیدا کړی، او دا نفس چې الله تعالی پیدا کړی دی نو ماسوا د نفوسو د انبیاء کرامو نه او د کاملینو نه عام نفسونه د خلکو چې دي دا اماره بسو دي. نفسونه انسان ته په بدیو امر کوي. د قرآن کریم د 14 سپارې اولنی آیت دی. الله تعالی فرمای یوسف علیه السلام وینا نقلی وما ابرئ نفسی ان نفس لاماره بالسوء.
دا خبره د تاکید په انداز کې ذکر ده. یقینا رب کریم فرمای نفس د انسان خامخا انسان ته ډیر امر کوونکی دی په بدیو باندې. دا نفس د انسان د عامو انسانانو چې رب کریم پیدا کړی نو دا انسان ته په بدیو باندې امر کوي. امام ربانی رحمه الله لیکلی دا د نفس طبیعت د عامو خلکو نفوس د نیکانو د انبیا کرامو نفوس ته مستثنا دي. د عامو خلکو نفوس چې دي دا رب کریم دسی پیدا کړي چې د دوی په طبیعت کې بدی پراته ده. په طبیعت کې امام غزالی رحمه الله تقریبا یو کم سل مرضونه ذکر کړي دي چې دا په دې نفس کې پراته دي. من جمله د هغې نه موږ تاسو دا آثار حس کوو. د انسان په باطن کې حسد پروت وي نو دا حسد چیرته دی؟ موږ خو تاسو خو حسد نه وینو، آثار د حسد په سترګو وینو. حسد چیرته دی؟ دا په نفس کې پروت دی. کبر چیرته دی؟ دا په نفس کې پروت دی. انانیت چیرته دی چې زه یم بل څوک نشته؟ دا یو خبیث او مهلک مرض دی، دا د انسان په نفس کې پروت دی. محبت د دنیا د انسان په نفس کې پروت دی. محبت د جاه و جلال دا د انسان په نفس کې پروت دی وغیره وغیره. تقریبا یو کم سل مرضونه دي چې دا د انسان په دې نفس کې دننه پراته دي. او چې د کله نه رب کریم انسان پیدا کړی، انسان پیدا کړ، دا نفس پیدا کړی، نو د نفس په طبیعت کې دا صفات پراته دي. دې ته طبعي صفات وایي. دا نه چې نفس ته وروسته راغلی دي. د ابتدا نه رب کریم چې دا نفس پیدا کړ نو دا صفتونه پکې وو، دا بد صفتونه به پکې وو. نو که ته وایي چې ولې داسې پیدا کو، نو د رب کریم خپل حکمت دی، پکې امتحان و. نفس پیدا کړ، خبیث صفات پکې وه، بیا راته وفرمیل قد افلح من زکاها. یقینا هغه انسان کامیاب دی چې کوم یو انسان د دغه خپل نفس تزکیه وکړي، دا خپل نفس پاک کی. د څه شي نه پاک کی؟ د دغه رذایلو نه چې دا کم رذایل په دې نفس کې پراته دي. نفس کې رذایل پراته دي، د دغه نفس په صفایي باندې رب کریم زو تماموره کړیو. او انبیاء کرام او بالخصوص محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رب کریم دنیا ته را لېږلی نو دغه مبارک ډېرې وظیفې وې و یوه اساسي وظیفه یې دا وه د امت په باره کې الله تعالی فرمی ویزکیهم یا ویزکیکم. نو ویزکیهم د نبی علیہ السلام صفت دا وه چې دی به د خپل امت د نفسونو تزکیه کوي، د دوی د نفسونه به پاکوي د دې رذایلو نه او د دې خباثتونو نه. نو د نفس په پاکولو زو ته مامور یو، د نفس په پاکولو زو ته مکلف یو. یو راز درته ویم دوستانو، قرآن عظیم الشان کې الله تعالی فرمای اعدت للکافرین. د جهنم باره کې وای دا جهنم کافرو د پاره تیار شوی دی، جهنم ته به کافر ځي. علما لیکي جهنم د مسلمان د پاره تیار نه دی بالاستقلال. چې رب کریم جهنم تیار کړی نو دی د کافرو د پاره تیار کړی دی. نو مومن جهنم ته څه شي د پاره ځي؟ نو علما لیکي مومن جهنم ته رب کریم د عذاب د پاره نه لیږي. مومن چې رب کریم جهنم ته لیږي نو دی د تزکیه او د صفایي د پاره لیږي. دا معنا دنیا کې ستا په دې نفس کې رذایل پراته و، دغه بیکاره مرضونه پراته وه. نو ای بنده دا نفس خپل به دې په دنیا کې پاک کړی وای، دا رذایل به تې لرې کړي وای. نو که چیرته په دغسې حالت کې تا ته مرګ راغلی وای چې ستا په نفس کې بیکاره خویونه نه وه او ته وفات شوی وای، نو د رب کریم فیصله دا ده چې ډایرکټ جنت ته لیږلی. ولی جنت ته لیږلی؟ ځکه جنت دی د پاکانو خلکو ځای او ته د دنیا نه پاک لاړلی. او که چیرته ته د دنیا نه لاړ شي په داسې حالت کې چې ستا په نفس کې دننه دا رذایل پراته و او بیکاره خویونه پراته وه، نو تا رب کریم ډایرکټ جنت ته نه لیږي. که وغواړي لیږي دی، ولیکن عادت قانون د رب کریم دا دی یو ځل به د جهنم ته لیږي. د څه شي دپاره د لیږي؟ د دې دپاره چې هلته تا په دې اور وسوځوي لکه اوسپنه چې زنګ نیولي وي او آهنګران یې وسوځوي او هغه پاکه شي. نو همدغسې دا انسان په اور وسوځوي، هغه رذایل او بدۍ چې د ده په باطن کې پرتې دي هغه ترې نه لرې کړي، بیا راوباسي په چینه کې ولمبوي او د هغې نه بعد جنت ته داخل کړي. نو جنت دا جهنم رب کریم د کافرو د پاره تیار کړی. خو مومن ورته ولې ځي؟ دا د تزکیې د پاره او د صفایي د پاره. خو که دا مومن د دنیا نه پاک لاړه نو رب کریم دی د جهنم په اور باندې سوځوي نه، دی جنت ته لیږي. ښه نو دا نفس د دنیا کې په څه شي پاکیږي؟
چې دا دومره لوی نعمت چې ډایرک په جنت ته ځي او د دې نفس د وجې نه جهنم ته ځي، نو دا نفس د انسان چې پاکیږي د هغې دپاره علماو ډیر اسباب لیکلي دي، او یو سبب د تزکیې او د پاکۍ د نفس چې دی نو هغه روژه نیول دی. روژه چې کوم یو انسان نیسي نو د روژې په نیولو سره د په نفس کې تزکیه راځي او د په نفس کې چې دی صفایي راځي، رذایل ته کمیږي، رذایل کمیږي. ولې؟ تاسو فکر وکئ، دا د دنیا شهوات دا خو د دې تقاضا نفس کوي، دا شهوتونه د انسان نفس غواړي. او مثلا ګورئ، نفس دا غواړي چې زه د همیشه موړ یم، نفس دا غواړي چې زه د همیشه دپاره تږی نه یم، نفس تا غواړي چې زما مخې ته د ښه نعمتونه پراته وي، زه د همیشه دا نعمتونه وخورم. اوس یو بنده را پورته کېږي، ای نفسه ښه خوراک غواړي خو نه یې درکوم، خو مخالفت ته نفس شه. ای نفسه ښه څښاک غواړي نه یې درکوم، ای نفسه ښه میوې غواړي نه یې درکوم. بس بنده دلته را شروع دی، د نفس په مخالفت کې لګیا دی، نو طبعا چې بنده د نفس مخالفت کوي نو د هغه نفس بیکاره صفتونه دا دغه نفس نه بیرون کیږي او د نفس تزکیه د دغه روژې د نیولو په وجه باندې راځي. همدا وجه ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته فرمایلي و کنه، دا نفس د انسان چې دی ګوره چې نفس باندې تنګي راځي نو دا په ولږه باندې راځي. ولږه دا د نفس کړۍ و حلقه چې په نفس را تنګیږي نو دا په ولږه را تنګیږي. نفس اوږی که نو تنګي ور باندې راغلله، او لږه بیا داسې یو بهترین صفت دی چې دا د نفس شهوت او د نفس خواهشات کمی. د ولږې سره د نفس شهوت کمیږي. همدا وجه دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته اعلان کړو، مشکات کې حدیث ته کتاب النکاح کې محبوب اعلان کوي، یا معشر الشباب، ای د ځوانانو جماعته، تاسو کې کڅوک مؤونت او برداشت د نکاح کولو لري نو هغه د نکاح وکړي، ځکه نکاح کې ډېر فواید دي. یو پې د انسان سترګې ټیټېږي، نکاح کې بله فایده دا ده د انسان عورت د غلطو کارونو نه محفوظ کیږي. نبی علیه السلام فرمای که چېرته د نکاح کولو وس نه لرې نو بیا روژه ونیسه. ولې؟ ځکه دا روژه نیول دا د انسان دپاره داسې دي لکه څوک چې څاروی خسي کوي. څاروی خسي شو نو هغه بیا غلط کارونه نه کوي. انسان چې روژه نیسي نو په دې سره د شهواتو کسر او ماتوالی راځي، د ولږې سره د انسان شهوات کمیږي، او چې څومره نفسي خواهشات د انسان کمیږي همغونه په ده کې پاکي راځي، او د دغې پاکۍ په وجه باندې د رب کریم ته نږدې کیږي. غلط انسان و ګنده انسان الله تعالی ته نه نږدې کیږي، رب کریم ته چې نږدې کیږي نو هغه پاک انسان نږدې کیږي. نو بل بهترین حکمت د روژې د نیولو هغه تزکیه د نفس ده. روژې نیسئ باید په دې فکر باندې ونیسئ چې زما په دې نفس کې صفایي راشي، دا باطني چې څومره مرضونه دي دا زما د نفس نه اوځي او په نفس کې مې تزکیه راشي. بل اهم حکمت چې علماء کرام ذکر کوي د روژې د نیولو نو هغه حفظ الصحه. منګه او تاسو ته الله تعالی صحت را کړی، ښایسته صحت یې راته را کړی، روغ رمټ وجود یې را کړی، روغ رمټه تنه یې راته را کړې. او صحت د هغې نعمتونو د رب کریم نه دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل امت ته یو پیغام پرېږدي، اغتنم خمسا قبل خمسن. ای زما امتیانو تاسو 5 شیان د 5 نه وړاندې غنیمت وګڼئ. په هغې 5 شیانو کې نبی علیه السلام فرمایي صحتک، ای انسانه دا خپل صحت دی غنیمت وګڼه مخکې د بیمارتیا نه. صحت یو لوی نعمت دی د رب کریم چې کوم یو انسان ته ورکړی. ولی؟ په صحت و تندرستی کې انسان ډیر نیک کارونه ترسره کولی شي، منځ کوی شي، جهاد کوی شي، نور نیک اعمال کوی شي، تلاوت کوی شي، چا سره کومک کولی شي. نو صحت کې ډیرې بهترینې ګټې پرتې دي. دا د الله تعالی لوی نعمت دی چې انسان ته ورکړي. او په قدر د صحت هغه څوک پوهیږي چې څوک په مرض مبتلا وي. که تاسو کې ټول ملګري تندرسته یی نو تاسو لږ د دغې تندرستۍ د نعمت قدر دی او مریض نه وکئ، یا که خپله در باندې کله مرض راشي نو تا ته بیا د تندرستۍ او د صحت قدر او ارزښت معلومیږي چې واقعا صحت خو یو لوی نعمت دی د رب کریم نه چې الله تعالی موږ تاسو ته راکړی. اوس دغه صحت چې
چې د الله تعالی ما او تا ته نعمت درکړی او د دې په خلاف باندې بیماری ده مرض دی. علما لیکي مرض چاته ویلی کیږي سره د دې چې امراض دوه قسمه دي روحاني او بدني مرضونه دي خو بدني مرض چاته وی هو ضعف فی البدن. علما کرام لیکي دا مرض یو ضعف دی چې دا د بدن ته راځي او دغه بدن چې دی باسي عن الاعتدال المناسب له. دا بدن یو خپل مناسب اعتدال لري برابروالی لري. کله چې دا قوت او دا ضعف د بدن ته راغی او دا بدن دغه مناسب اعتدال نه وباسه لکه تاسو هغه کیفیت محسوسوئ. دا داسې شی نه دی چې موږ تاسو یې په سترګو وینو. ګوره ستا وجود دی نو د صحت په دوران کې د دې بدن د خپل مناسب اعتدال او برابروالی دی. خو که کله د هر یو قوې ته چې ستا په دې باطن کې پرته ده یو ضعف را عارض شو کمزوري ورته راغله نو دا کمزوري په وجه د هغې مناسب اعتدال نه اوځي. نو سر خوږیږي تبه راغله خپې خوږیږي ملا خوږیږي دغه کم اعتدال او برابروالی د وجود چې دی هغه د منځه لاړ شي معدې تکلیف را پیدا شي دماغو تکلیف را پیدا شي وغیره ډېر امراض دی الله تعالی دې موږ او تاسو ترېنه وساتي. خو دا صحت چې لوی نعمت شو د دې په مقابل کې نو دا صحت انسان په څه طریقه ساتلی شي دا خپل صحت په څه طریقه محفوظولی شي. نو علما لیکي د صحت د محفوظوالي دپاره بنیادي لامل هغه روژه نیول دی. د روژې سره چې دی د انسان صحت محفوظیږي. تاسو وګورئ موږ او تاسې خوراکونه ډېر کوو طبعا د الله تعالی نعمتونه دي او موږ او تاسو ته یې راکړي خو چې څوک ډېر خوراکونه کوي که هر څوک ډاکټر ته لاړ شي سره د دې نه چې د معدې مثال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د یو حوض سره ورکړی صحیح حدیث دی د معدې مثال په شان د حوض دی او دا نور حواس چې کم د اندامونه د انسان دي دغې مثال د یو لښتي سره ورکړی. علما د تصوف خپله معنا ترې اخلي خو عام علما لیکي وایي نه ګوره دا معده چې ده د انسان د وجود او د انسان د صحت د بقا تضمین معده د انسان کوي. هر نوع بیماری که انسان ته عارض شي او دی ډاکټر ته لاړ شي تاسې وګورئ په هغې دوا کې به د معدې دوا خامخا پرته وي. د اعصابو دوا ډاکټر ته لاړ شي هغه به د معدې دوا ورکوي. د تبې ډاکټر ته لاړ شي هغه به د معدې دوا ورکوي. ولې د دې معدې مثال په شان ته د یو حوض دی او دې حوض نه لښتي خورېږي وجود ته. نو که دې حوض کې سالمې اوبه پرتې وي سالمه غذا پرته وه او دا اوبم په اندازه باندې وي نو بس دی اندامونو ته په ښایسته طریقه باندې تقسیمیږي. او که خدا ناخواسته د دې حوض اوبه خرابې شولې ګډې وډې شولې نو که دا د اندامونو ته خورېږي په ځای د دې چې اندام ته ګټه ورکړي ګټه نه ورکوي تاوان ورته ورکوي. نو اوس دا موږ او تاسو د معدې د اعتدال خیال هم نه ساتو. کله دومره ډېر خوراک وکړو چې بیا مو پې طبیعت خراب وي کله ډېر څښاک وکړو بیا مو پې طبیعت خراب وي. اتباع وی د انسان وجود چې ساتلی کیږي په کار دا ده چې دی د خپله معده درې برخې کې یوه برخه چې دی د خوراک دپاره پرېږدي یوه برخه څښاک دپاره پرېږدي یوه برخه همداسې خالي پرېږدي ورسره. او دا تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ ته راکړی ډېر بهترین پیغمبرو محبوب فرمایي په ورځ کې 2 کرتې خوراک د اسراف دی. نو دا د اسراف خبره ولې کوي راته هغه ته دا معلومه وه چې کله معده ډیره ډکه شي نو د هغې نه امراض را پیدا کیږي مرضونه را پیدا کیږي. او چې کله انسان روژه ونیسي د سهار نه واخله تر ماښامه پورې نو خوراک کم وي څښاک کم وي معده ده کم خوراک چې د سهار راچولی د مازدیګر او د ماښام تر ټیمه پورې په ښایسته طریقې باندې دی دا طعام هضم کړی وي او چې طعام یې هضم که هغه ستا وجود ته ګټه رسوي ستا وجود ته فایده در رسوي. او چې لا یو طعام معدې هضم کړی نه وي او تور باندې نور ور واچوي هغه هضم کړی نه نور ور باندې واچي نو په معدې باندې هم بوج وي نو خلک ډاکټرانو پسې ګرځېږي معده مې خرابه ده. نو د دې وجې نه علما کرام لیکي چې دا روژې د بله فایده او بل حکمت اساسي په روژې کې هغه د صحت د حفظ د صحت دی ساتنه د صحت ده. او یو بل حکمت چې علما ذکر کوي د روژې دپاره هغه څه شی دی علما لیکي التدریب على الدقة والنظام واحترام المواعید. روژه کې یو بل بنیادی حکمت دا دی په دې کې تدریب دی علی الدقت په باریکۍ باندې په نظام باندې او په احترام د مواعیدو باندې د وعدو احترام دی پکې په څه طریقه دا بنده چې ګوره ځان اوږی که
دغه رنګې چې دی ځان یې تږی که نو دې کې یوه نوعه د دې بنده روزنه ده. ای مؤمن مسلمانه په تا خو هر قسمه حالات راځي. دا خو نه ده چې همیشه تا ته ډوډۍ ایښې وي مخې ته، دا هم نه ده چې همیشه تا ته سکاک مخې ته ایښی و چې ته په ټول عمر وږی شوی نه او سبا یو ناڅاپه وږی شي، خو انسان د هلاکت سره مخ کیږي. نو په دې روژې نیولو کې د انسان تدریب دی، انسان باریک بین کی، نظام طرف ته متوجه کی. او بل په روژه کې چې دی هغه احترام د مواعیدو دی. بنده د رب کریم سره وعده کړې ده او دی رالګېږي د دې وعدې احترام کوي. دا معنی خدای خوراک نه کوم ځکه وعده مې در سره کړې، سکاک نه کوم وعده مې در سره کړې، جما نه کوم وعده مې در سره کړې. او کوم یو انسان چې د رب کریم د وعدو احترام کوي هغه کس خپله رب کریم ته ګرانیږي. دا مختصر یو څو حکمتونه چې ستاسو حضور کې ما عرض کړل. د روژې د نیولو ډیر حکمتونه نور هم دي او مسائل هم دي. انشاءالله که ژوندي وو په راروانو درسونو کې به د هغې حکمتونو ترڅنګ مسائل د روژې هم عرض کو. تر بل درسه پورې مو په لوی الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.